دې ته وایي په دین او اسلام غیرت. کریم صادق له شهسوار سره د کومې مرستې اعلان وکړ؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق وایي که چیرې سندرغاړی شهسوار د اقتصادي ستونزو له کبله د تبلیغ لار پرېږدي او سندرې ویل بیا غواړي، نو دی تیار دی چې د میاشتې ورته 100,000 کلدارې د الله تعالی د رضا لپاره برابرې کړي. کریم صادق دغه اعلان د خپل ورور تاج ملک عالم یو پوسټ ته په کمنټ کې کړی دی. هغه لیکلي که چیرې رښتیا هم شهسوار اقتصادي مشکلات لري او غواړي له همدې امله د تبلیغ لار پرېږدي، نو دی به ورته هره میاشت د الله تعالی د رضا لپاره 100,000 کلدارې برابرې کړي څو لږه ګزاره پرې وکړي. د سندرغاړي شهسوار د تازه څرګندونو وروسته کریم صادق د تاج ملک عالم دې پوسټ ته په جواب کې هره میاشت د 100,000 کلدارو ورکولو اعلان کړی دی. شهسوار پرون په یوه ویډیویي پیغام کې اعلان وکړ چې نوموړي نږدې 2 کاله د تبلیغ په لاره کې خپل ژوند تیر کړ، خو داسې څوک پیدا نه شو چې له هغه سره د روان ژوند په اړه وپوښتي، او نو له همدې امله اقتصادي ستونزو له کبله غواړي بیرته د موسیقي ډګر ته راوګرځېږي. د پښتون سندرغاړي شهسوار دغه پریکړې سره نږدې 99 سلنه خلک مخالف دي او د ټولنیزو رسنیو له لارې هغه ته په غبرګون کې ویلي دي چې په دا ډول سترې تېروتنې سره دې خپل ژوند مه تباه کوه او بیرته دې له خپلې پریکړې تېر شه. خو شهسوار د خلکو خبرې نه مني او غواړي بیا دې ډګر ته راشي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.